حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې یو ځلې خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل چې اے عائشې چې کله سالن جوړای نو لږه شوروا ورکې زیاته جوړوا چې ګاونډیانو به هم په خیر راشي ګاونډیان به هم رسره وخوري اندرنګ حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ هم دغه روایت نقل کړی دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راته فرمایل چې اے ابو ذر چې کله سالن جوړاو نو خوروا ورکې زیاته جوړوا چې ګاونډیانو کله به هم واسطه هغه مشومان به هم وخوري او یقینا صحابه کرامو په دې باندې عمل کړو د صحابه کرامو یو مختصر غونډه کلو تقریبا 9 کورونه ورکه صرف 9 کورونه نو هغه کې یو کورته یو ملګری د طرف نه د وزي یا د ګډي ولا یو سر راغلو یعنی سر یو تر واسطه ولو چې ځان ته به پوخ کې چې کله سر ورته راغلو نو دی دا سوچ کړی دی چیرې ماته دومره ضرورت نشته ما کور کې سامان برابر دی کې نشي زما دی ګاونډي ته ضرورت وي نو هغه خپل ګاونډي ته واستول چې هغه ته لاړلو هغه کور کې ضرورت برابر و د سوچ کړی چیرې ما نه به دا زیات ضرورتمند وي دی ته واستوا حتی کې چې یو کورته بل کورته وو کورونه چکر دی ولګول واپس مکه کورته راغلو چې کله هغه کورته دغه سر واپس راغلو نو خپل بیبي ته یې څه خپوخي کا او شوروا ورکې زیاته وکړه چې دغه ټولو کورونو باندې موږ دا تقسیم کړو نو اوس خو مو تاسو وې د مو تاسو طریقه څه شه دي چې چوک راته سره واسطي خبه مو روټه خوړلې وي خبه په خېټې ماړو نو بیا ورته چې دا فریج کې کېږي دا به بیا ورسته وخورو دا سنبال کا او بیا لږ ورنه راخله ډېر وي لږ ته دوا او د خورو د ګاونډي غام را سره نه وي چې ما سره د کم ګاونډي دی آیا دا خو وږی نه وي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې لیس المؤمن مؤمن نشي کېدلی الذي هغه سړی یشبع چې هغه په خېټې باندې ښه موړ وي وجاره جائع الى جنبه او د هغه ګاونډي چې هغه سره نږدې دی هغه لوږه شپه تېره کړي هغه وږي سملی لوږي حالت کې وي د هغه مشومان وږي وي او دا په خېټې باندې ښه ډاک ښه په ماړې خېټې باندې دا خوب کوي او خپلو خواهشاتو مطابق دی خوراک کړی وي نو دا د ګاونډیانو حقوق پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیانوي